بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ تاسو د هوم مینیو د فند په ګروپ باندې بحث کوو. په تیره ویډیو کې موږ تاسو د کلیپ بورډ په ګروپ باندې بحث کوو. که چیرې تاسو هغه ویډیو نه لیدلی د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک موجود ده. د فند د ګروپ په واسطه موږ تاسو کولای شو چې خپل ډیټا ته یا خپل ټیکست ته یو فارمټ ورکو یا فند ورکو. سره رقم فرضاً دلته ما سره څو دانې د کارمندانو نیمز او څه موجود دي، آیډیانې فرضاً د ما سره آیډیانې دي فرضاً د A00 یاو همدا رقم ما سره فرضاً ټول 5 کارمندان دي. دې طریقې سره 5 کارمندان دي ما سره چې د څه دي آیډیانې دي او دلته نیمز موجود دي، نمونه موجود دي. فرضاً ولې د کمال په نوم باندې، فرضاً بل د ولی په نوم باندې، سمه ده. فرضاً بل د خان په نوم باندې، فرضاً بل د ما سره د علي په نوم باندې، فرضاً ما سره بل د خالد په نوم باندې، سمه ده. زه غواړم اوس د ما د کوم چې ډیټا ده د دواړو کالمونو ته شی ورکم، یو فارمټ ورکم. تاسو ته به زه زوم هم کوم دې طریقې سره. اوس فرضاً دا ټول انتخابوم، هلته راځم د دې د اسم ټیکسټ سټایل چې کومه تغییروم، دلته راځم فرضاً زه غواړم دلته کوم سټایل ورکم، داسې یو سټایل ورکم، سمه ده. یعنې دې ساحې نه موږ کولی شو څه شی وکړو، ټیکسټ سټایل تغییر کړو. دلته راځم فرضاً د دې ټیکسټ سایز غټوم، په دې طریقې سره 14 کوم، سمه ده، یا 14 کوم په دې طریقې سره. یا دې ساحې ته بیخي نه ځم، له دې ځای څخه کوم، دا ګوره 14 شو، اوس شو 18 شو، فرضاً 20 شو، او دې ځای نه څه کوم کوچنی کوم، دا ګوره څو شو 18 شو، 14 14 12، سمه ده. دې ساحې سره راځم دا ټیکسټ چې کومه بولډ کوم په دې طریقې سره. دلته راځم دا ټیکسټ چې کومه میلان باندې کوم، یا څه ورته وایي ایټالیک، داسې، سمه ده. دلته راځم کته چې کومه خط ورکوم انډرلاین په دې طریقې سره. د سنگل انډرلاین دا که غواړئ چې ورکړي ډبل انډرلاین په دې طریقې سره، سمه ده. فرضاً زه غواړم فقط دغه دوه خطونه چې دي، یو لږ آی ډي یو نیمز فقط چې ولري انډرلاین ولري، سمه ده. نو په کوم طریقې ته کوم دا دواړه انتخابوم، دلته راځم څه شی ورکوم سنگل انډرلاین، سمه ده. دا وشو. اوس غواړم دې ټولو ته یو بارډر ورکوم، دې ساحې سره موږ چې کولو شو یو بارډر ورکو. فرضاً تر راځم ټول ته بارډر ورکوم، آل بارډر انتخابوم، داسې ګوره ټولو بارډر واخیسته، سمه ده. اوس بیا دا فرضاً انتخابوم، زه وایم چې ټول بارډر ورنخلي، نو بارډر کوم، دا نو بارډر، صحیح ده. دلته موږ تاسو سره مختلف قسمه بارډر موجوده دي. فرضاً زه ورکوم دې څه شی ورکوم باټم بارډر، یعنی فقط په دې باټم کې څه شی ولري بارډر ولري، لکه په دې طریقې سره وګورئ فقط باټم کې بارډر لري، سمه ده. فرضاً زه غواړم په دې طریقې سره دا بیا څه شی کوم نو بارډر کوم، وایم فقط چې د ټاپ بارډر دی ولري، یعنی ته په دې پورته ساحه کې فقط بارډر ولري، لکه په دې طریقې سره داسې، سمه ده. نو موږ تاسو ته شی موجود دي، مختلف قسمه بارډرونه موجود دي. بیا تر راځم نو بارډر کوم، فرضاً د که غواړئ یا لیفټ سایډ ته ورکړي بارډر، رایټ سایډ ته بارډر ورکړي، موږ تاسو سره ټول بارډرونه څه دي موجود دي، دا کولی شئ تاسو خپل ځان سره کار کړئ. دلته راځم فرضاً غواړم خپله بارډر رسم کړم، څه شي باندې کلیک کوم، ډرا بارډر باندې کلیک کوم، غواړم دې ساحې ته خپله بارډر ورکړم، داسې دې طریقې سره، سمه ده. بیا تر راځم څه شی ورکوم نو بارډر، سمه ده. دې نه کته راځو موږ تاسو د یا ډرا بارډر هغه باندې پاس کوو، اګیډ باندې دا همغه شی ده، یعنې څنګه موږ تاسو یو بارډر په خپله څه شی کوو رسم کوو. بل راځم څه شی ده دې بارډر ته اریز بارډر، څنګه موږ کولی شو یو بارډر څه شی کړو پاک کړو. فرضاً دې ساحې ته ما څه شی ورکړه باټم بارډر مې ورکړه، تاسو وګورئ باټم بارډر یې واخیسته. زه وایم چې دغه ساحه چې کوم پاک کړم اریز یې کړم، نو څه کوم هلته راځم اریز بارډر باندې څه کوم کلیک کوم، په دې طریقې سره ګوره پاک شو، سمه ده. اوس غواړم څه کوم د بارډر لاین ته یو کلر ورکم، رنګ ورکم، سمه ده. دلته راځم اول دا ټول څه کوم نو بارډر کوم، داسې راځم دلته څه شي ته کوم نو بارډر، سمه ده. اوس راځم هلته د لاین ته یو کلر وکړم، فرضاً سور کلر وکړم، سمه ده. اوس راځم ټول څه کوم آل بارډر کوم، تاسو ته وګورئ دې بارډر واخیسته، خو په کوم رنګ یې واخیسته سور رنګ باندې، سمه ده.
بل فرضاً دینه بعد شي دا لاین سټایل دا زه بیرته راځم دا ټول نو بارډر کوم دلته راغلم نو بارډر مې کړ اوس فرضاً د دې بارډر د لاین سټایل زه تغیروم لاین سټایل ته راځم فرضاً زه غواړم چې داسې لاین سټایل باندې شی واخلي بارډر واخلي بیرته راځم آل بارډر کوم تاسو دا وګورئ بارډر یې واخیسته هم یې په سور رنګ واخیسته که نه او هم یې په دې سټایل باندې واخیسته سمه ده که نه دې نه بعد راځم دا بیرته څه شی کوم نو بارډر کوم سمه ده یا لاین سټایل بیرته هماغه ساده لاین چې و هماغه لاین کوم دا لاین سمه ده او بیرته شی کوم آل بارډر کوم سمه ده نو اوس راځم زه غواړم دا سیلونه شی ورکړم یو بیکګراوند ورکړم یا دا سیلونه د یو رنګ په واسطه څه شی کړم فیل کړم لکه په دې طریقې زه غواړم کوم رنګ ورکړم دغسې رنګ ورکړم دا ګوره ټول سیلونه فیل شول یا زه غواړم دغو دوه سیلونو ته یو بل شانتې رنګ ورکړم چې هغه موږ ته چې معلوم شي جدا معلوم شي دی مې وایي فرضاً زیړ رنګ ورکوم سمه ده تاسو دې باندې انشاءالله پوه شولئ راځم دې ساحې ته فرضاً زه وایم د ټیکسټ رنګ دې ماته تغییر شي دا خو د بارډر د سیلونو رنګ تغییرېده اوس وایم فرضاً څه شي د ټیکسټ رنګ دې ماته تغییر شي فرضاً ته راځم ټیکسټ ته زه سور رنګ ورکوم په دې طریقې سره سمه ده نو په دې سره انشاءالله موږ تاسو د هوم مینیو د فند د ګروپ سره پوره اشنا شولو